د ماشومانو عضویت په شکل د فیزیولوژیک یا نورمال حالت کې دغه پلاتین تانسولونه یا کوم تانسولونه چې په خولې کې واقع دي د هغوی د وجود د ضرورت په اساس باندې دا ډیر زیات غټیږي. د هغوی وجود دې ته ضرورت لري چې دا تانسولونه ځان غټ کړي. نو کله کله دا غټوالی دې حالت ته رسیږي چې هغه په خوړلو کې مداخله کوي او په تنفس ویستلو کې د ماشوم مداخله کوي. نو دې حالت کې که چېرته دغه تانسولونه یعنی التهابي وتیره پکې نه وي، یعنی میکروبي شوي نه وي، دلته پاړسوب موجود نه وي، نو بیا هم کتاب حکم کوي چې دغه یو نوع بله عملیه ده چې هغه ته پارشل تانسیلکتومي یا ګلوتین میتود ورته وایي، چې یعنی هغه قسمت تانسل چې هغه خپله خوله یې بنده کړې هماغه قسمت یې لرې کېږي، باقي مانده قسمت یې پاتې کېږي. اما کوم قسمت چې هغه خوړلو کې مشکلات ایجاد کړي، نفس ویستلو کې مشکلات ایجاد کړي، اما قسمت خپل تانسلو لري کې باقي مانده قسمت پاتې کیږي. نو دې حالت کې په اصطلاح کتاب حکم کوي چې دغه عملیه باید اجرا شي. ډیره مننه. ښه که چیرته داسې چې یو څوک دی باید ورته د ستوني عملیات اجرا شي، تاسې ورته وایي یا ډاکټر صاحبان متخصصین صاحبان ورته وایي چې نو اوس تا ستونی دې حالت کې چې تانسل دی باید عملیات کړي. که چېرې دا اوس عملیات نه کوي یا ډارېږي یا ترې ویرېږي چې کېدای شي د عملیات په خپله یو واهمه لري یا ډار لري، نو دغه کسان به د کوم راتلونکي ستونزو سره مخامخ کېږي چې دوی باید په دې کې پاملرنه وکاندي؟ ما د وخت تاسو ته عرض وکړل چې په د خپل ساختمان د دغه اضافي غوښو کې چې عوام خلک هغه ته اضافي غوښې وایي او موږ ورته مزمن تانسلیت وایي یا مزمن پلاتین یا کرونیک پلاتین تانسلایتس ورته ویل کېږي. د دې د غوښو کې یو قسم سوري دي چې 1500 تر 20 سری په یو تانسل کې دي، له 1500 تر 20 سری په بل تانسل کې دي. دغه سری چې موږ ورته کرپټونه وایو دا هغه ډېر ښه انتخابي مسکن دی رنګارنګ میکروبونو لپاره ده. دې کې کله کله د کوم خواړو چې موږ خورو دې کې کیدای شي چې ننوځي او میکروبونه په دې کې نمو وکړي، تکثر وکړي. نو له هغې جملې نه یو نو ډېر مهلک میکروب دی چې هغه ته بیتا هیمولایتیک ستریپټوکوکس وایي، هغه دلته نمو کوي، دلته تکثر کوي، دلته څو ډوله زهري مواد افرازوي. دغه زهري مواد د وینې د جریان له طریقه انتقال کوي، د زړه داخلي پوښ باندې اثر اچوي، د هغه پړسوبونه منځته راولي، د پښتورګو باندې اثر اچوي چې موږ ډاکټران هغه ته پوست ستریپټوکوکل ګلومیرونیفرایټس وایو، ترې منځته راځي، خپله پړسوب د مفاصلو منځته راځي. نو کله کله د مغزو د پوښو پړسوب منځته راولي. غیر دینه چې مریض نمو ته نه پرېږدي او همیشه کسل داسې یو قسم مهاجرتي دردونه په عضویت کې احساسوي، دغه ناوړه ناروغۍ هم ترېنه منځته راځي. دا ټول په حقیقت کې معیب کننده حالتونه دي. نو مخکې له دې نه چې دغه ناروغ دې مرحلې ته داخل سي، نو دا خو موږ نه بلکې کتاب حکم کوي چې باید عملیات سي، هېڅ کله دې نه ویرېږي. ډېره مننه. یعنې ستاسو په اند هغه څوک چې چېرته ورته ضرورت چې عملیات ورته ترسره شي او ډاکټر صاحبان یې ورته اجرا کولی شي، نو دوی ته مراجعه وکاندي او د خپل دغه راتلونکي ستونزو نه چې د زړه ناروغۍ دي، د پښتورګو ناروغۍ دي چې هغه ډېرې خطرناکه دي او د ژوند د تهدیدوي، همدارنګه د بندونو دردونه دي چې دا هم د ستوني د دردونو پورې تړاو لرلی شي. نو په هغه عمر کې چې دوی مراجعه کوي او هغه دوستان دې ته باید ډېره پاملرنه وکاندي. نو کولی شي چې درنو لیدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې دوی ته څه کول پکار دي چې د ستوني د دردونو څخه مخنیوی ورته منځته راشي او دوی دغه د کړاوونو او ستونزو سره مخامخ نه شي. یعنې ډېر کوم هغه نظافتي او یا هم محیطي یا هم کړنې ورته پکار دي چې دوی وکاندي چې لږ زره روغ پاتې شي؟ بلې د ستوني د اضافي غوښو د منځته راتلو کې یو فکتور خو ارثیت ده. یعنې که چېرته مور او پلار یې د اضافي غوښو باندې اخته شوي، نو د دې چانس شته دی چې د دې ماشومان هم اخته شي.
له بلې خوا نه د دوی په هغه روزمره ژوند کې باید ورته توجه وشي، په دې معنا چې درست او پاک محیط کې ژوند وکړي، درست او پاک غذا واخلي، همیشه له ډېر مخرش موادو نه استفاده ونه کړي، متنوع غذا نه استفاده وکړي. ځینې خلک دي چې هغه همیشه قندي مواد ډېر زیات استعمالوي. موږ نه وایو چې انسانان د قند نه اخلي، نه، یعنې داسې یو د دې وبخښه د دې ورور پوښتنې ته به ځواب ورکړو ځکه چې بیا اړیکه خرڅه. مهرباني وروره، ستړی مه شې، څوک یې د کوم ځای نه؟ الو اوري؟ وعلیکم السلام. زه غواړم تاسو یې پوښتنه وکړم. مهرباني. زما یو ورور و، هغه تللی و ایران ته. ها هغه اوس راغلی دی، زما پلار مړ شوی، هغه وایي ما ته حق راکړه، پر هغه حق کېږي. چې شی راکړه؟ د دې ورور اړیکه پرې شوه. ښه مهرباني، موږ تاسو به خبرو ته دوام ورکړو. د درملنې په هکله باندې د مخنیوي په هکله خبرې کولې. بلې و او بل چون اقتصادي وضع د خلکو خرابه ده، نو معمولا وړو ماشومان داسې کورنیو کې لیدل سوي دي چې بوجۍ ور په شا کړي، دوی رنګارنګ ډیرانو کې اخته وي. هلته ما خپله څو ځلې لیدلي دي چې کوم خوراکي مواد چې په یو کور کې استفاده شوي هغه فاضله داني کې اچولي ده، نه فاضله داني انتقال شوي د عمومي فاضله داني ته. نو هلته همدغه ماشومان همغه راټولي او خولې کې که چېرته مثلا نیمه مړه خوړل سوي، نیمه یې پاتې، هغه طبیعي خبره ده چې په خاورو هم شاید ککړه سوي، نورو فاضله موادو سره به هم تماس کې راغلي، هغه خوري. او په همدې شکل سره لاسونه مثلا نه مینځي، بیا هم خوراکي ټوکي اخلي خوري. مثلا که چېرته اوبه چښي کوم پاک لوښی نه وي، هر شی چې مخې ته ورته ورغلی هغه نه استفاده کوي، اوبه چښي. نو دا ټول په مجموع کې مثلا بیا هم یو لوښی ده د څو نفر په واسطه باندې استعمالیږي. یو ګیلاس اوبه دي، نیمه یې یو ماشوم چښي، نیمه یې بل ماشوم چښي. که چېرته یو ماشوم اخته وي او بل ته یې انتقالوي. دا ټول هغه نقطې دي چې باید موږ وطنوال دې ته ډېره زیاته توجه وکړي او دا د داسې ډېر سطحي نه ګڼي. همدغه نقطې دي چې زمینه سازه دي د رنګارنګ مریضانو ناروغیو لپاره چې له هغې جملې نه د ستوني درد او ستوني هغه قسمت عضویت ده چې هغه په اول خط کې واقع ده. یعنی که چېرته ما د وخت ویلې هوا تنفس او غذا خورو، مایعات اخلو، له بیروني عضویت سره هغه ماحول محیط او چاپېریال سره په تماس کې ده، هغه موږ تاسې ستونی ده. نو په دې خاطر باندې ډېر زیات توجه غواړي چې د هغه موږ باید توجه ورته وکړو چې د دې ناروغۍ منځته رانسي. یعنی صحي لوښو کې باید غذا وخوړل سي، داسې درست متوازن تقسیم اوقات غذا خوړلو لپاره جوړ شي. همیشه کوشش دې وکړي چې د کومو کوټو کې چې ژوند کوي په ورځ کې یو ځل دوه ځلې هوا تبدیله کړي، هوا یې همیشه تپه پرېنږدي، ډېر زیات قندي موادو نه استفاده ونه کړي. د همدغه موسم د کال کې چې هوا سړېږي، معمولا که چېرته اقتصادي تقاضا وکړي د سیتروس خاندان میوې چې دي، مثلا مالټې دي، کینو دي، دونه استفاده وکړي، چون د هغه منابع دي چې دي کې ویټامین سي زیاته ده او ویټامین سي هغه جملې د ویټامینونو چې هغه عضویت هغه کوم طاقت چې ده، مقاومت ده، هغه یې لوړوي ورته. نو د همدغه نقطې دي چې باید ورته توجه وشي. ډېره مننه دا چې تاسو زحمت وګاله او خپرونې ته راغلی او درنو لیدونکو ته